Barberland State Park کور چې تاسو کمینئ دا د ایمیز منشن دا د 1910 یو واحد غټ منشن و ماساچوسټ کې. ایمی بلانک یو ښځه وه ډېره زیاته مالداره ترینه هم انوینټر وه. هغې دا کور رخ کو د دې ډیزاین یې کړی و په خپله باندې ځکه چې په هغې ټایم کې په 1910 کې په هغې ټایم کې د وور مسلې د حد نه سیوا وې نو دی دا کور رخ کو د بلاکونو نه چې زمونږ ته مسلې نه وي. بل د دې ارکیټیکچر هم دی په خپله کړی و. د دې خاوند چې کوم دی هغه ډېر زیات یو مالداره ترین کس و. د هغو په هغې ټایم کې د بیلچو شول چې ورته وایي د هغو کمپني وه بیلچې به راغول او دا په خپله باندې هم انوینټر وه. دا پولیټیکل اکټیویسټ هم وه او ډېره زیاته وه. تقریبا چې وس ریسنټلی دا مړه شوې ده almost 85 years old پورې دا ژوندی وه. دا ښځه چې کومه وه دې چې دا کوم کور راښ کړی دی که نه دومره ښکلی ډیزاین باندې راښ کړی. زه چې په کوم ځای کې ناست یم دا د فوټوګرافي لپاره ډېر A1 ځای دی. بل په دې کې دا کار دی یاره دلته چې کوم خلک د دې پارک کار کوي هغه تقریبا 6 کسان په دې پارک کې کار کوي او دا کبل چې کوم دی ښه باقاعده ټرین کوي پوه شوې او دې لپاره اوس په دې کې کسان ته سمه خو ګاډي کې ګاډي چې لاړو کېدای شي هغه په لرې نه و نو هغې کې دا کار دی. دا کسان چې دي ښه ټیټ تقریبا د سهار نه واله د ماښام 8 بجو پورې د دې پارک کار کوي. او دا کور چې راښ کړی دی د دې لپاره راښ کړی و چې یاره ګوره د دې ارکیټیکچر ته وګورئ ډېر زبردست ارکیټیکچر پلس دا ټول ګټه ده. ګټه یې په دې راښ کړې وه چې کله هم اور کېږي نو د اور نه دا بچ کېږي. دا اوس ښه باقاعده ګټه د دې ګټې کور راښ کړی دی. په کلي کې که خیال وکړئ اوس موږ ټولې خښتې استعمالو هغه هم 2 نمبري سړی اورې نو دا چې دی نو دا ښه باقاعده ګټه استعماله شوې ده او دا کور یې راښ کړی هم د دې لپاره و چې اوس سره یې برنډې د دننه ور دننه شو دا برنډې و چې کوم وایي ښه دا د دې برنډه ده زاغل د ښکامې زبردست برنډې راښ کړې دی. د کلي هغه مانډو چې ورته وایي تاسو پته نه لګي چې په کښو کې ګوري او په کوم ځای کې د مانډو او هغه وایي. بل دا د ګوره د دې سره دې سیټ ته ښه باقاعده د ټینس ګراونډ دی بای. Oh man, I love tennis. زه به خپله باندې ټینس کوم او نه اوس ډېرې ورځې وشوې خیر موږ ټینس نه دی کړی خو دا ته ټینس ګراونډ دی دلته او زبردست ګراونډ یې راښ کړی یاره. داسې ګراونډ چاته کله میلاویږي د مسلمانه ته وګورم زبردست. دا خو زموږ ډریم یې کله دلته یو مصیبت دلته بل دی که نه چې کله هم څوک دلته دنیا شی پبلیک ټینس دغه دي دا ګراونډونه دي خو انفورچونیټلی دغه یې ده هر یو ټینس ګراونډ چې هغه بوک بیا. ایمیز منشن نو ما بخیر چې هغه څه درځي هر یو کس راخوښه دی باید هر یو کس راغونډې پټفارم وباسي باید شي ښکلی راغلی. اریګتو د دې نه نوم څه دی رانږدې کړم ښه Barberland ایمیز منشن ایمیز منشن دا یوه ښځه وه بلانچ ایمیز د یو باره کې هم دلته وګورئ موسټلی دا کورونه چې اوس کوم دي دا دی دغه والا دي د DCR ماساچوسټ چې کوم دی دی ښه باقاعده مینج کوي فنکشن کوي دی دلته. اوس راځئ د دې شاته وګورو هر ځای کې باید ټول خلک لګیا دی ښه باقاعده اوس د دې نه شاته به موږ دې خوا راشو دغه دا لویه بلا ده ګورې ښه موږ نه یو تللي هاخوا سایډ ته مړه هغه ډېر اوږد دی هلته څوک نه شي تللی خو خیر داسې د ډرون نه ایمیجز هم وکتل که نه سړی وایي چې یار داسې کور زموږ سره وی مزیدار ها نو راځئ چې د مخې دې لاړ شو ډېر زبردست ښکلی ادا یې شاته بیکیارډ غوندې کې دی
پړوي ډېر زبردست راخ کړی په ټایم کې کېدای شي تاسې کار کوو. دا اوس دا لاره چې کومه دا د مخې ته راغلې د شا اوس تاسو موږ وخوا د کور دا اوس مخه ده او ډېر زبردست راخ کړی ته وګوره د دې ډیزاین ته چې دا اوس دومره ښکلی دی چې په 1910 کې به دا څومره ښکلی و. داسې کار دلته کوي که نه په دې یو اس کې چې ښه باقاعده هر یو کور چې دی هغه منشن یا څه حکومت له ورکړي ښه باقاعده هغې پټوانو او هسټري او ټول یو ځای کړي نو خلک چې راځي نو هغه ګوري نو هغې آډینس ته ګوري یو قسم هسټوریکل فیلینګ ورکوي. د دیوال ته خیال وکړه دې چې دا ګټې کمې خو قسمه قسم جدا جدا رنګونه دي دلته ګټه چې کومه ده په غرونو کې هغه ډېره ښکلې ګټه ده هغې کې جدا پینک او پرپل او ټول هغه دي. اوس دا برنډې ته وګورئ ډېر زبردست هغې راښکلی مین هسې دا کور چا سره یې څنګه به وي مزه به کوي که نه یاره تاسو به وایئ چې یاره به کلي او دې نه ښکلي ښکلي کورونه دي شته په رنګ باندې ډېر ښکلي کورونه دي خو مضبوط د دې به شانتي نشته دې خو 100 کالو نه سیوا کېږي او هغه شانتي سې روغ دی لکه نوی ته دې مخې ته دې بار ځي ته وګورئ دا هسې ورته نه ایډیا والی ډېر ښکلی د هغې راښکړی کورونو کې به دا ډېره مزه کوي سړی ولګوي مخې ته کم ستاسو چې غولی ورته وایي که نه مخې ته یا بهر دیرو کې ګیسټ هاوس چې کوم دا ونې دومره ښکلې راښکړي دا اوس ما فرسټ ټایم ولیدې یاره زه دومره ډېر رالم خو ما د سره څه خیال هم نه و کړی دا ډبلې ونې دي خیر دا مخه خو تاسو ته مونږ یو ښولې ده هسې دا ونې رالې جمعې چې تاسو ته یې وښیم بابا صحیح وایي خلک څه دی کوم نو راشي زه تاسو اوس ښیم د سویمینګ پول دومره زبردست سویمینګ پول راښکړی دا ټول ځای چې کوم و راځه اورې ښه دلته د بورډ باندې لیکلي دي دا وښیه تاسو دا وښیه راشه دی خو سویمینګ پول یې نه ډېر زبردست سویمینګ پول دې راښکړی و خیر اوس خو سیسټم ګډوډ دی بابا ته وایه خوښه مړه وګوره ته دومره زبردست سویمینګ پول یې پکې راښکړی و ډېر نیچرل غونده کې فیلینګ یې سړي له ورکوه ټیپیکل غونده کې هم نه و بل ګلبند څه مچۍ ده ما یاره شوی نه مچۍ راځي تاسو ته د واکینګ ټریل چکر در لګوم او هغې به وګورو چې دا څومره اوږد دی څومره ښکلی دی داسې تاسو ولیدو بایي دا اوس موږ روان یو په ټریل باندې په ټریل کې دا کار دی چې دلته ښه باقاعده هر یو سیټي کې ښکلي زبردست ټریلونه راښکړي ټریل هغې ته وایي چې یاره یو لاره یې راښکړې ده او خلک په هغې باندې واک کوي نو خلک ټکسونه ورکوي نو د هغې ته راسه د لارې ما یو راښکړي چې یاره خلک واکینګ کوي چې د دې هیلت چې کوم دی چې هغه هیلت وي اوس په کلي کې چې نواز دی بند شوی دی خلک چې واپس واکینګ څوک کوي نو هغه ډېر زیات خلکو ته تکلیف اوس ګوره ستاسو نیم ښیمه دلته په دې بورډ باندې لیکلی شوی دی اوس تاسو دا وګورئ دا سوام ټریل دی نی دی سوام ټریل اوري دا اوس یو داسې تللی دی او دا بل چې دی دا ښه باقاعده مخې ته تللی دی او ډېره مزدار دی که نه یاره دومره ښکلي او دومره اوږد دی که نه دا چې تو فل ټریل کې تقریبا یوه ګنټه به دې باندې راځي یوه یا 2 ګنټې پورې چې یوه 2 ګنټې واک څوک وکړي خو هغه ډېر زیات هیلتې راځي دا اوس بل ټریل دی اوس لیکلی پاند ګورج دی او دا ښه باقاعده د دې ډن نه چارچاپېره تللی دی دې خوا دا ډن دی یو نو تاسو راځئ ورې تاسو زه دا ډرون الوځوم او دا ډرون د ښیمه چې یاره د پاسه ډن چې کوم دی دا پاند چې دا څنګه ښکاري سټارټ پې واله بای دا لاندې چې کوم تاسو نه د څښا چې کارېدو دا پاسه کې د یخنۍ هغه پاڼې ټولې پرتې دي دا ورو ورو اوس ختمېږي وایي خوړې دا د ایمیز په خپله باندې ارکیټیکټ کړی و دا غونډ ډن هغې راښکړی دا د دې ځمکې سره ایسه ده د دې لپاره راښکړی و چې دا د کوټې نیچرل فیلینګ د کور له ورکوي
دا و زموږ سره لینډینګ په دې لینډینګ وشو بای دا میویک ایر 2 دی دا اوس وګوره پټي دی او د اواز دومره ښکلی دی مرغو اوکې دی انجوی کوي اواز ته دی مرغو ډېره زبردست اواز دی کس ډېره خوشي کړي دي صاحب نه یې پوهه یاره ګوره ښه دې ته اوس غوږ کېدی اوس تاسو زه شی ښیم اوس دا مرغۍ ده دې مرغۍ داسې کار شروع کړی دی چې دا جاله راغی نو جاله راغی نو د هغې لپاره انسانیت ته ګورئ تیښه باقاعده د هغې نه کونز تاو کړي دي کونې تاو کړي دي چې یاره دې مرغۍ ته نقصان ونه رسي ګورئ هغه دی هغه هغلته ناست دی خپل کونز دغه راغی جاله راغی او دا ټول کونز دې نه تاو کړي دي چې یاره څوک دې ته هغه ونه کوي ګورئ نه وکړئ داسې نږدې کوم یې ته check it out دا انسانیت دی بھائی دلته دوی کم انسانیت چې مرغو له او ځناورو له ورکوي که نه نو هغه په پاکستان کې په ملک کې ته انسان هم نشته بدقسمتي خبره ده چې د انسان هم دومره قدر نه دلته چې کم قدر دی مرغو له ورکوي وګوره که نه دې انګل نه ورته وګوره خدای مسلمانه دا ټول ځای به چې دغه شانتې ښه باقاعده بلاک کړی دی ځکه چې دغه یوه کچه مرغۍ چې کومه ده په ځمکه باندې هغې دغه شروع کړی دی جاله اورې نو هغه جالې شروع کړي د هغې ته داسې دي دلته ښه باقاعده لیکلي دي چې مخه به نه ځئ ځکه چې دې خپله جاله شروع کړې ده کنه دا بیا مړه شي او په دې باندې غټه لغلې ده بیا جرمانه ورکوي ګوره دلته ښه باقاعده هم لیکلي دي دا ګوره دا ملکونه دي دلته هم لیکلي دي ګوره چې د سپي مې چې کوم دي هغه به ښه باقاعده تاسو دغه کړي اورې خدای دې ته پرېښودی شي سپی چې دی ته دغه نه لرګولی شي اپلیش ایریا دی ریډ کړی دی وایي د سپي سره به ښه باقاعده د هغې خپل لایسنس یې اورې لایسنس پرې هغه وایس کنټرول یاره مړه زبردست شی دی مسلمانه سپو له هم لایسنس راغی دلته یاره حال دی دومره ښکلی سوهانه ځای دی بای چکه زبردست دا پارک چې دی دې نه نوم دی بارډرلینډ پارک دا دی په شیرن کې او هر یو کورنر لکه ګورې که نه ټول فوټوګرافر راغلي دي یاره هر ځای کې او ګوره دا غټ ځای راښکلی ګورې ښه باقاعده کرسۍ به یې کېښودي بینچونه هغې بینچونو باندې هلته خلک چې دی نو هغه ښه باقاعده کېناستی شي خپل پکنیک هغه کولی شي اوس که دې خوا ته وګورې که نه که زموږ کلی وی جوړ هغه د کافر زامنو بس ټول اوس هغه کوو دا دې طرف پورته ځي وایي دنده کېږي دې طرف باندې دا زموږ سره دنده دي پارک اوس په ټولو دلته به کرکټ شروع کړي او هغه کرکټ چې کومې دي هغه بیا دا ټول کبل به خراب کړی اوس که دې خوا خیال وکړې لږ ګورئ دلته اوس دې مرغو ته هم دلته دا شی کېښودی دی مرغو هغه باکس دی دې ته مرغۍ راځي چې مرغۍ په دې کې کښېني دا ګوره دلته دومره قدر ورکوي دي که نه
که هغه زناور له قدر ورکوي دا پکار ده ګوره زموږ مسلمانان چې کوم دي پکار دی چې موږ د حد نه سیوا قدر ورکوو زناورو ته ځکه چې خو په اسلام کې وي نه زناورو به ډېر زیات قدر کوي هم انسانانو قدر به هم کوي نو موږ خو توبه مې ده انسانانو سره ډېر بد حال زموږ اکثر نو زناور له به څوک چې قدر ورکوي ښکلی ځای دی که نه دی یاره تاسو ما ته ووایئ په دې کامنټس کې ځای ښکلی دی او که نه دی ما خو ډېر خوښ شو ډېر زبردست ځای دی سړی له مزه ورکوي ما سړی دلته واکینګ کوي روان وي ځینې ته اوس وګوره که نه دا اوس پکې کور په منځ کې راکړی چې داسې شي کور دی هغه دي دلته خو موږ د کرکټ خبرې کوو دلته پکې سپي ځغلی وي په ځای کې هغې داسې چې سپي چې نه هغه وایي ښه باقاعده به لایسنس چې نه هغه به ورته وایي دغه شوی ښه دلته په یو اس کې چې چا سره سپي وي که نه هغې ته به ښه باقاعده رجسټر کې به یې د هغې به هیلث کیر وي د هغې ډېر هغه چې دي هغه به لایسنس ښه باقاعده ورشي غاړې ته که لایسنس یې نه وي ورچولی نو هغه سپی چې کوم دی تا له به جرمانه درکړي دا د ګوره اوس دا مرغۍ دی وینې مرغۍ دلته ناسته ده په دې لاره کې جاره کې ولیده مرغۍ دی اوس مرغونو خپل اجازه راکړې ده خو بس موږ هم د خپلې ویډیو لپاره ورته ولاړو عاجزه چې نه هغه موږ له ګوتې کنفیوز کړه اورې خپلې لغې کېښودي هغې ټول دغې تقریبا په حساب باندې ټول دي دا کورونه ورته کېښودي پکنیک لپاره څنګه ځای دی یاره تاسو ما ته دا ووایئ پکنیک لپاره حیوان ځای دی که نه دی دا مازدیګری دی د باسټن او موږ به د سوی د امریکې نه سلیپر پراته دي دنیا کې سلیپر دی کوس غل دلته وي چې ټول به وړو اوس موږ د کور نه شاته راځو او ښه باقاعده دا پکې څونه دی یاره هو نو دا و زموږ سره دودیزې مازدیګری ته وګورئ زبردست کویه پکې ده کویه ده د اور ځای زما په خاطر د اور ځای دی نره د اور ښکاري ښه باقاعده د اور ځای دی اوس ګوره دې دغه کې دی دې چې کوم ځای کې اور بلی نه د هغې لپاره ښه باقاعده دا ټول یې خښتې کې ایښودي دي چې دلته اور اخواوانه دي ځکه چې د اور مسله بیا دا کاري دا شی دا اور هر ځای ته بیا لاړ شي هر څه بیا وسوځي نو دا ښه د دې کور سره د اور ځای کې ایښودی دی زما خو دا کور نه دی یاره داسې د دې پارک هغه مین پرنسپل چې څوک دي د هغو ځای دی ښه بل دې ښه باتروم یې پکې هم کېښودی دی باتروم دی نو دا باتروم چې دی چې څوک راځي خیر بند کړی دی جندره دی ښکته چې کوم بیا کولاو دی لنګ ساتون د کوبه تلاسې دی بند کړی نو په دې کې دا کار دی چې بای دلته ټیټ کوم چې دی نو هغه کچره مچره چې دی هغه نه وځاري هغه هغه ته ورولي لږ څوک ته باید دا فاونډیشن شوی دی وروسته د ښځې چې دی که څه تاسو مخکې ما ویلي وګوره دلته چې څوک هم مړه شي که نه هغه دا بینچونه مینچونه هلته بیا راوړي او کوم ځای کې چې دا څوک په یو اس آرمي کې مړه شي ده ښځه ده ولې کوري یا به ښځه یا به سړی خو نومونه دي چې څوک پرې پوهېږي نو به خدای یقین کوي او دا چې کله مړه شي نو هغه بیا د دې دغه بینچونه مینچونه راوړي هغه بینچونه چې کوم دي هغه بیا دلته په دې پارکونو کې کېږي خلک پې کېږي نشته پکې دغه خلک نه دی راغلي ورته دا اوس پکې د اوبو موټر دی پمپ دی
بند کړی نه دی بند دی که څوک د سپو د اوبو دا به ګیلاس یې پکې دی دا به د سپو د اوبو ځای دی دلته ښه باقاعده سپي اوبه څښي په دې بل ځای کې به لام وي نو حساب کتاب یې نه وي پوهېدلی مسکې خو چې د کاپي زمون ځای راغلی دی پکې هم څه زوړ غونډه کې پایي مایي دا غونډه ورته ورته دی څه به نه ښه ټریکټر غونډه کې دی خیال وکړې دا خو دا به کې که خیال وکړې دغه ایوه غونډه کې چې کوي دا ځای دی دې ځای نه پاسه سپی پته نه لګي هغو هم بس خلک لګیا دی سپیانو میانو یې پټوان وخت کړي دي خو ښه نو ما یو شی نوټس کو دا تاسو اوس یې دا داسې ښکاري لکه دا چې کړکۍ وینډوز دي که نه دا وینډوز نه دي ګوره ښه زه ته راځم دا یو کارډبورډ غوندې کې کېښودی دی لرګی دی هغې باندې پینټینګ کړی دی غټ حرامي دی یاره حد دی وپرې دی انګریز قوم چې دی که نه بیا ټوله دنیا دیوال وړاوري دا زموږ سره انګریز قوم باندې د انګریز قوم کورونه چې کوم دلته دي که نه په خدای هغه کاریان ډک شوی دی یاره حد دی زه اوس پوه شوم کومه چې دلته ما تاسو ویلي وو که نه چې لیکلي وو چې یاره دا سپی چې تړلی نو دې پرېښودی شي هغه له پاسه بورډ یې لګولی اورې له پاسه بورډ یې لګولی هغې شي وخم وکړه اورې پوه دلته نو د هغې دا مطلب دی چې دې دننه ځای کې چې یې که نه نو سپی ته پرېښودی شي خو چې بهر ته راووتې دې لارې ته نو سپی چې دی نو هغه بیا ښه باقاعده تا تړلی وایي که د سپی نه و تړلی نو په هغې باندې جرمانه ده او بل دا دی چې سپی به تړی به هم او مخې ته به غاړې ته به راکټ لګېدلی هغه راکټ چې په هغې کې دننه د دې هغه انفارمیشن د سپي چې ده ویکسینیشن کړی دی د ده میډیکل ریکارډ څه دی ځکه چې سبا ورځې څوک چېرته وچیچي او وخوړی نو هغه بیا دې ښه باقاعده هغه کوي د هغې معاینه غواړي ګوري چې د هغې په تور باندې بیا هیلپ وکړي د هغې که څوک ټریټمنټ یې وکړي ګوره دا مرغۍ هغه نه ناست دی ګاونډي دغه ده ښه دا به کې سروس ایریا ده که څوک باتروم استعمالوي او ریفریش کېږي په هر یو پارک کې دا سروس ایریا چې هغه موجود دي لاندې د سپو اوبه دی او له پاسه د انسانانو